أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. یو نوی لمبر آیت دے سورة الانعام. چې دې سورت کې عقبات ذکر کېدل، هغه عقبې چې په داعی باندې راځي، او دې صورت کې الله څلور آیات را په دې خوا دلیل نقلی ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلی، او د انبیو نه دلیل ذکر کوي، دلیل نقلی اجمالی. یو نوی لمبر آیات را په دې خوا اوس دیزه نه پنځم باب شروع کیږي، یو څلور لمبر آیت پورې. دې کې اول صرف زجرونه ذکر کوي، درې زواجر، او ترغیب ورکوي قرآن ته. دو نوی آیات کې بلا تخویف اخروی په درې طریقو باندې هغه چاته چې د قرآن مقابله کوي، بے پنځه عقلی ادله راوړي او هغې ته انقلابات الاعیان وایي. په آخر کې تفریع د توحید کوي تفصیلی. دې آیت کې اول زجر دی وما قدر الله سره، رب د آیت مخکې سره دا دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو د مخکې آیت کې چې ته د دې انبیو اقتدا کوه، نو دا نبی د مخکې خلکو اقتدا کوي، نو د اهل کتاب و مشرانو اقتدا ولې نه کوي چې د انبیاو اقتدا کوي، ولې هغوی مولین نه دي؟ دا سوال پیدا شه. الله جواب کوي چې دې مشرکینو د الله قدر نه دی پیژندلی، قدر ویلی کېږي عزت ته او عظمت ته او مغفرت ته هم ویلی کېږي. د عزت کې راغله چې د انبیاو اقتدا کې، نو موږ خو د هېڅ نبي خبره نه منو، دې ته ویلی کېږي بې قدري او بې عزتي. وما قدر الله، او دې خلکو قدر ونه کو د الله، عزت یې ونه کو د الله حق قدره، لایق قدر او عزت. اذ قالوا کله چې دی ویلې ما انزل الله نه دی نازل کړی الله علی بشر په هیڅ یو بشر باندې من شی هیڅ ځام هیڅ شی الله په بشر باندې نه دی نازل کړی. قلت ورته وی پیغمبر من انزل الكتاب الذي چا نازل کړی هغه کتاب او جاء به موسی چراوړ وغیلر موسی علیه السلام نورا رڼاوا و هدى و هدایت للناس لپاره د خلکو. للناس نه مراد بنی اسرائیل دي. تاسو وی چې الله هیڅ یو کتاب نه نازل کړي، تورات ولې چا نازل کړو؟ تجعلونه قراطیس، ګرځوي تاسو دا کتاب لرا قراطیس منا سپاره. قرطبی دلته لیکلي دي په غیر د ضرورت نه سپاره کول د قرآن ناجایز دي. خو د ضرورت دپاره لکه یو څوک د ماشومانو دپاره اوله سپاره جوړېږي، دویمه سپاره هغه به جایز دي. په غیر د ضرورت نه د قرآن سپاره کول ناجایز دي. قراطیس منا سپاره
تبدون اخکار کوي تاسو بعضی او تخفون كثيرا او پټوي ډیرا وعلمتم ما لم تعلموا خذ لشوي تاسو ته په دې کتاب کې ما هغه مسلې لم تعلموا انتم چې علم نشته تاسو ولا آباؤكم او نستاسو پلانانو وانا تاسو علم نشته تاسو پینې پويږي تاسو پلانان چې دا چا نازل کړي دي نو من انزل الكتاب مخکې ویلي من انزل الكتاب چا نازل کړی دی کتاب دا اوس چا نازل کړی جواب دا دی قول الله من الله انزله الله نازل کړی کړ ثم ذرهم بپرید دوی فی خوضهم یلعبون د دې په مشغله کې چې لوبې کوي خپل مشغله کې وسپرید اوس وهذا كتاب انزل الله مبارک مخکې ترغیب اوس داغي مقابل کې سجر دی څوک چې د قران صداقت نه مني او مخالفت کوي او مخالفت کی خبرې کوي هغه له زجر ورکوي او تخویب دی وهذا كتاب دا قران یو کتاب دی انزل الله من نازل کړی دی تورات هم الله نازل کړی دا قران هم الله نازل کړی الله هم نازل کړی مبارکون منا د ډیرو برکتونو نه ډک دی مصدقون تصدیق کوونکی دی الذي دا کتابونو بین یدیه چې مخکې دی قران نه دی ولتنذر او دې لپاره چې ورکی په قران سره القران مور د کلو تام چې تیر ورکی نبی مور د کلو تام القران من اصل د کلو ته شمکه دا ومن حولها او چار چا پر مکینا ومن حولها مراد ټول دنیا ده والذین یؤمنون بالآخرة واکسان چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به ایمان لري په قران دا صفات ذکر کوي د اهل قران وهم على صلاتهم يحافظون او دوی په خپل منځونو باندې همیشه والے قیام ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء مخی ترغیب اوس داغه مقابل کې زجر دی څوک چې د قران صداقت نه مني او مخالفت کی خبرې کوي داغه له زجر او تخویب دی ومن اظلم څوک دی الله وايي غټ ظالم ممن دا چانا افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبن دروغ دیم او قال اوحي الي داوی چې وحی کې دې شي ماتا ولم يوحى اليه شيء او يسوح نشي کېدل د تدید شي ومن قال سأنزل اتوک چې وای سأنزل منازم نازل ولشم مثل ما انزل الله بشان دا چې الله نازل کړي دي سأنزل مثل ما انزل الله پای مشاکلتن ویل منازم جوړول شم د قران پشان بل کتاب ولو ترى منا کچیر تتوینی لیدن کې د ظالمون کله چې ظالمان په غمرات الموت پسلګو د مرکی والملائکه باسطوا ایدیهم او ملائکه راوګدون کې د لاسونو اخرجو او دعوت وی چې روباسي انفسکم من روباسي روحن استاس ورواح یا اخرجوا انفسکم ته معنا دا سانونه بچ کې غنوس نشي بچ کوله اليوم تجزون عذاب الهون دنن رزنا تاسو سر سزا در کې دي شي د عذاب د ذلت بما کنتم تقولون په سبب د دې چې تاسو بجوړول الله په الله باندې غیر الحق نه حق خبره الله باندې نه حق خبره معنا جوړولې به وکنتم عن آیاته تستكبرون و تاسو د الله د آیتونو چې تکبر بم کوم ولقد جئتمونا فرادا تام تخویب کی داخل دے خودی کی دو قول دی او قول الله چې برزخ کې ودی تویلې کیږي دویم قول الله چې قیامت کې ودی تویلې کیږي ولقد جئتمونا منا یقینا تاسو یقینا راغلی تاسو مونږ راغلی وای منا را بشی فرادا ایواز کما خلقناکم لکسرنگ چی منگ پیدا کری وی تاسو اول مرتن اول کرتے و ترکتما او پر خودل تاسو ما خولناکما
هغه چې موږ تاسو ته درکړي ورا ظهورکم اخوا د شاګانو تاسو نه چې دنیا کې درکړي ما غم دنیا کې شاته پرې خدل وما نرى معكم ونين من تاسر شفاعكم الذين سفارشين تاسوا كسان زعمتم منا تاسو بدعوي کوله انهم فيكم شركاء قنندي پتاسو کی شریکان دي د الله برخو والا دي لقد تقطع بينهم من په تحقیق سره پرې کړه شو تعلق تاسو نو پری بشي تعلق تاسو الله او رکشران کوم تاسو نه ما کنتم تزعمون او چې تاسو باغی باندې کوم عقیدی ساتل او ګمانونه کول ان الله خالق الحب والنوى مخي ویلې شو چې د شفاعه منی شرکا منی او ظلمونه کوي وس الله درد شرک د پاره به دلیلونه پیش کوي چې د ادله ته وګورئ او دې ته انقلابی ادله ویل کیږي انقلابی ادله چې الله څنګه انقلابات په مخلوق کې پیدا کړي دا دلیل عقلی د توحید په باس باندې تاسو ویلو چې دا شرکا دي شرکا نشته دی ولې ځکه ان الله خالق الحب والنوى یقینا الله چون کې د دانو دی او نوا او دا ډوکو حب من دانو نوا ډوکه زړه یخرج الحي دا تفسیر د خالق دی او د فالق تفسیر د فالق ذکر کوي یخرج الحي او باسی دانا من المیت دو او باسی ژوند من المیت د مړینا څه مطلب معنا شنشن بوټي دی الله رو باسی د وچ دانې نام ومخرج المیت او رئیستون کې د مړی من الحي د ژوندینا مراد دی وچ ډو کې دی اذا ژوندۍ تیغ نه راوځي ذالکم الله منا دغه صفاتونو والا الله دې فانا توفقون څنګه تاسو اوړې دې کېږي د الله د توحید نام خالق الاصباح منا الله چې رکون کې د سبا دې منا هو خالق الاصباح الله چې رکون کې د چشي د سبا وجعل الليل وغرزول اذا اشبا سكنند آرام لپاره او الشمس والقمر والمر سپوږمۍ حسبانند دادی لپاره د حساب ذالک تقدیر العزیز اذا اندازا جوړول د زورور ذاتی العزیز چې زورور دی او العلیم پیدون کې دی نو اندازه جوړول او انداز جوړول د الله دی دا ټول الله کوي دا ټول تقدیر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر تیتا دلائل وسکی ویلے کیږي او دې کې تربیتی اجزاء او امور ذکر کړي د انسان دلته 15 شیان ذکر کړي د تربیت د انسان یو په کې ذکر کړي حب او دانه ځکه صرف غذا ده ډوډۍ داغه نه په خول کېږي بل کجوري دی هغه کې غذا ده میوم داغا بل عنب دی هغه صرف پاکه میوه ده زیتون ذکر کوي چې پای کې تیل دی او رمان دوا ده دا 15 انعامات الله دلته ذکر کوي او دا بل دلیل دی وهو الذي الله غزاته جعل لكم چې ګرځولي دي تاسو لپاره النجوم منستور لتهتدوا دل پارا چې تاسو لاره معلوموي بها پرې سره په ظلمات البر په تیرو د وچکی او البحر او د لمدګي قد فصلنا الآيات په تحقیق سره موږ جدا جدا بیان آیاتنا لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې پويږي اوس بل دلیل ذکر کوي وهو الذي الله غزات انشاكم من پیدا کړی وای تاسو من نفس واحده د یو نفس نام چې آدم علیه السلام فمستقر من لكم مستقر استاسو د پاره زید آرام ته او مستودع او زید سپارنه مستقر یو تفسیر ده معنا مستقر شاد پلار مستودع معنا رحیم د مورام دویم دا مستقر معنا د ورځې ګرځیدل او مستودع معنا د شپې د آرام ځای دریم مستقر معنا دنیوي ژوند ټول مستودع معنا محل دغه په قبر کې یا په جنت یا په جهنم کې د ټولو حالاتو ته دا شامل دي
قد فصلنا الآیات په تحقیق سره منګه جدا جدا بین آیاتنا لقوم یفقهون لپاره دا قوم چې پوهیږي. وهو الذي انزل من السماء نو دا اوس دلیلی وستی ذکر کيام. الله غزاد دې چې راوري من السماء د اسمان نما انوبا فاخرجنا به نو الله موږ راستلی دي به پر سلام نبات کل شيء معنا پټي کل شيء دار یو شي پټي دار قسم. فاخرجنا منه نو راستلی دي موږ د دې پټو خضرن معنا شین کی نخرج منه من روباسو دشنو بوټنا حبا دانه متراکبا یو دبل د پاسا او په یو بل سره دانه یو بل د پاسې کنا. ومن النخل الله وبعض الكجلنا من طلعها او د کجلنا من طلعها داغه د کڅوړنا قنوان بنا غنچکونه دانه یو بل تنشته. وجنات وباغنا من اعناب دا غرنا والزيتون خونا والرمان ونارا متشابه مشتبهنا من پپانو کی یو شان دی وغیرہ متشابهنا او نشته اشتباه په میوه کې. ته مطلب معنا زیتون او رمان پپانو کی یو شان دی ولیکن میوه جدا جدا دي. اشتباه په میوه کې نشتا یو شانواله مشابهت. انظروا ګور الى ثمره میوه د اریو تا اذا ثمر کله چې میوه ونیسي او انعيه او داغه په خولو تام داغه په خیدلو ته چې کله په خشي. ان فی ذلکم یقینا پدې کې تاسو ته املا آیات خامخانه خدي قدرتونو د الله لقوم یؤمنون لپاره دا قوم چې ایمان لري. وجعلوا لله شرکاء الجن دیجه پوره دلیلونه ختم شو. اوس اخر کې سجر ذکر کوي سخت زجر دی چې څو قسم شرکیات کوي او دلایل تنګوري. آیت کې بدري قسم مشرکان ذکر او داغه باندې برد یو شرک په جن چې کوي پای باندې برد دویم شرک په عبادت الصالحین او دریم شرک بالملائکه. وجعلوا لله وكنل دي خلق د الله سره شرکاء الجن مناش مشرکان شریکان الجن منا د پیرانو نام. وخلقهم حال دا چې پیدا کړي الله دویم وخرقوا له او په دروغ جوړي د الله لپاره بني نظامن و بناتن او لورګان بغیر علم په غیر د دلیل نام. سبحانه د زجر نفس کلمات د توحید راوړي پاک دی الله تعالی او چد عما یصفون داسنه چې داخله کې بیانې. بديع السماوات دا مخکې د پر علت دی او کلمات التوحید هم دي. دا ناشنا پیدا کوونکې د اسمانونو دی ول ارض او د سمکې دی. ان یکون من څنګه کې دی شي له د الله لپاره ولدن بچي ولم تكن له صاحب او حال دا چې نشته دی غلره خزام د الله لپاره غره خزانه نشته څنګه ول بچي ثابت وای. وخلق كل شيء او پیدا کړی الله ار یو شی او هو بكل شيء عليم او الله پر شی باندې عالم دی. ذالکم الله من دغ صفاتن ولا الله دی ربکم استاس رب دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی خالق كل شيء پیدا کون کې در یو شی دی. فاعبدوه بندگی وکید الله وهو على كل شيء وکیل والله پر شی باندې سیموار دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار دا ټول د عظمت صفات دي د الله او کلمات التوحید ته ویل کېږي. لا تدركه الابصار معنا نشرای کړول الله لرا نظرونه د مخلوق ادرک یدرک ویل کېږي حاته تا الله دلیدلو مسله. نو یو خو دنیا کې د الله رؤیت ده نو اکثر وی امکان د رؤیت دنیا کې شته او بعضی وی امکان نشته ده. غره دا شر واقع نه ده رؤیت د الله په دنیا کې. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په معراج کې الله نه دی لیدل خبرې وسره کړې. هر چې رؤیت په آخرت کې نو د اهل سنت والجماعه عقیده دا چې د الله لیدل په آخرت کې دا شته ده. دا عقیده پر ډیر دلایل قران او حدیث کې شته. معتزله د دین انکار کوي چې رؤیت د الله په دنیا کې نشته او په آخرت کې نشته. جهمی او بعضیا چې وسم داخله شته هغه وی د الله رؤیت
جنت کې نشته. دلیل د دې آیت نه پیش کړي معنا د څنګه لا تدرکو الابصار نشي لیدل الله لره نظرونه. دلته ادراک ذکر دی. نو ادراک کو احاطه ته ویل کیږي او په نفس احاطه سره نه پیدرو رؤیت الله ناراضي. دویم دا د ادراک علم د حقیقت د شتوي. نو ادراک د حقیقت موږ د الله لپاره نشو کولای او په دې سره نه پیدرو رؤیت ناراضي. عائشہ رضی الله عنها نم چاته پوښ کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم الله لیدل او کنه په معراج کې. عائشہ رضی الله عنها او د آیات لا تدرک الابصار معنا دا د آیات د دنیا سره تعلق لري. نشي راګرول الله لرا نظرونه د مخلوق او هو يدرك الابصار او د الله راګری نظرونه لرا. وهو اللطيف او د الله تعالی بارک لطیف منا بارک چیزونه لیدون کې دی او الخبير خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فتحقیق سر راغلی تاسو ته بصائر من ربكم منا دلیلونه درنا تر په درف تاسو نه. فمن ابصر فلنفسه منا چا چیزان فمن ابصر منا چا چې په حاصل کړه فلنفسه پیدا ځان تا. ومن عمي وڅوک چړون شو فعليها او بال په دبانه دی. وما انا عليكم بحفيظ او زنیم تاسو لپاره ساتنه کوونکی د عذاب نام. وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. د دې جنرستا شپږم باب دې دی کې اول ذکر کوي درې معاقبه د تبلیغ. بیرسته کذالک رب العقل عقبه ذکر کوي په دې منځ کې د دې عقبې سره متعلق آداب ذکر کوي. دا عقبه دا کله چې توحید ته مسلسل بیان او دعوت کې نو دای بدنامي لګي چې دا مسله تا د پلان کې نه زده کړې د پلان نه مولا نه دې زده کړې دا او دا د الله خبره نه ده. په نبی اعتراض کوي چې انما يعلمه بشر دی نبی تبل چا دا خبره خو دلې دا وسم دا اعتراض کوي چې دا مسله تا د ناکاره مولا نه زده کړې دا او مخکې چې کوم موحدین علما تیر شوي داغي بدی بیانې پدې تا باندې چې دا د پلاني مولا شاګرد دی د پلاني د دې بدنامي متعلق آداب ذکر کړي. اول د اتبع دویم اعرض درېما ولا تسبوا سره ذکر کړي. پیسہ جر دے په طلب الآیات بیت سلورم عقبه د تبلیغ ذکر کړي. داغي حاصل بدای شیاطین الانس او الجن ټول به مخالفت شروع کی. یو بل ته وسوسه ورچې لم شي باشیا مليان به عوام خلق ستا مقابله کې ودرې عوام برا ټول کی او دا مولین به تعالی دعوت در کوي د مناظره به د مناظره اصول به بیان کی چې مناظره خو کو او حکم بدل الله کتاب او حکم با اکثریت نه یو سلولس آیات پورې دا باب چلی. مخکې سره را بداله مخکې تونه کې مختلفې جملې وي د اثبات توحید لپاره او مختلف دلیلونه. دې د تصریف الآیات په لیکيږي چې دغه کارونه موږ له نورم کوو. وکذالک هم دقرنګ نصرف الآیات تصریف سره بیان او قسم بیان او منګ آیاتونه د توحید وليقول او دې لپاره چې دی وای معنا وليقول معنا دا بل دې لپاره چې دی بدا وای درست معنا دا تایز د کله د پلان کې نام لام لپاره د عاقبت دې درست معنا تعلمتا دا کتاب او دا مسله تایز د کله د پلان نه ولنو بینه او دې لپاره چې وضاحت کو موږ دې خبره لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې پوی لري. اتبع ما اوحي اليك من ربك هر کله چې د حالات راشي نو څه کول پکار دي. اول ادب دا د اتباع عمل او دعوت دوانو ته شامل دي. د خلکو په اعتراضونو باندې خپل کار م پرېدا بلکې خپل دعوت کوا. اتبع تابعداري وکړه ما اوحي اليك دا مسلې چې وحي کې دې شتا تام لا اله اوحي سليمانا نشته حقدار بندګي الا هو مگر یو الله دې. واعرض عن المشركين او اعراض وکاو پروا مساته د مشرکانو نام.
اعراض معنا د پروا مکو د اعتراضاتو ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا دا تسلی د الله د طرفنا دادا بنرستا یو دا چې د هدایت الله اسما پلاس کې د هدایت تم خپکهګام ولو شاء الله کشیر الله غختل ما اشركوا دی بشرک نو کلم وما جعلناك ومن ګرځولې ته دا بل تسلی دا تایید دانوي چیرې داخله گمراه دي او ما په الله راګیر کی چیرې ولی گمراه الله وما جعلناك تمنګ ګرځولې عليهم بریوانی حفیظا معنا ساتنه کوونکې وما انت عليهم بوکیل او نیت په دی باندې ذمہوار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا تادریم ادب دے چې د دعوت طریقې زده کيم کله چې یو سړي د دعوت طریقې نه زده نو ډېر نقصاناتو کې دا واقع کیږي صحیح طریقې سره به دعوت کې ولا تسبوا سب ورکیږي د یو چا تنقیس کول بی عزتی کول توهین نو بی عزتی د کافر او د مسلمان باندې منه ده دیم سب مباح دي چا کې عیب کله کله بیانول جایزي تاغه د ملامت کولو لپاره او چې کله دام ذریعہ د حرام وګرځي دا بم نه کې او د دین رد په مشرکانو نه د مراد چې سب مشرکانو تم کو رد په مکوي نه رد د مراد بلکې دا غي توهین او بیزتی ده ولا تسبوا الذين لا يكنسل مکوي حق کسانو ته يدعون من دون الله چې مدد شوي سوا د الله نور معبودانو ته فيسب الله نو دی بکنزلی وکي الله تعالی دوند وجد دشمنینا بغیر علم بغیر د نه پوهینا بغیر د علم نام ویږي نو است الله تبکنزلی وکي كذلك هم دقرنګي تا وجد ملازمي ذکر کوي زينا لكل امه من خيزد كل امه عملهم داغو عملهم که مؤمنان دي که کافران دي که بدعتین دي هر یو خپل عمل خيستخکاری نو چاته چې عمل خيستخکاری او ته پیرد کې او په خيسته طریقې سره پیرد ونه کې نو خامخا ستا مقابله کوي کنه الله هر امت توریدل ته موږ خپل عمل خيسته کړي دي او چې الله وغواړي توحید او تخيسته کې ایمان اوس تخویب ذکر کوي ثم الى ربهم برب دویتا مرجعهم واپس دویتا فینبئهم خبر باور کې دویتا بما كانوا يعملون فعملون چې دوی کوي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية دا زجر دی او جواب هم دی د سوال رب تعالی کسوک د دوی کنزل کوي الله تعالی وجد بی علمي نو دی مطالبه کوي د آیات او چې موږ لا پلانې معجزه راوړیا زکه دی نه مني نو زکه دی آیت کې جواب ذکر کوي واقسموا بالله او قسمونه کړي دي د مشرکان او په الله باندې جهد ایمانهم من مضبوط قسمونه دوی څنګه ویل ان جاءتهم آیا کچیر تراشی دوی تا معجزات لا يؤمنون به خامخ ایمان براوړي په دې سره قلت ورته پیغمبر انما الآیات یقینا اختیار د معجزات عند الله د الله په اختیار کې ده وما يشعركم او تشي په درکړې تاسو ته انها اذا جاءت من یقینا کله چې د آیتونو راشي لا یمنون د ایمان راوړي من چې په درکړې تاسو ته چې د آیتونو راشي د ایمان راوړي داخله ایمان راوړي وما يشعركم دا خطاب د نبی او مؤمنانو ته دی ویلې چې الله معجزات راولېګا چې داخله کې ایمان راوړي او ما یشعرکم چې تاسو د پوهه درکې چې تاسو د پوهه درکې مؤمنانو چې دا معجزات راشي داخله د ایمان راوړي نو معجزات راشي د ایمان راوړي کړه نو څه معجزات راوړو دلته اذا جاءت يؤمنون ویل پکارو دلته خلا يؤمنون دای ذکر کړی دی منا کله چې راشه ایتونه یؤمنون من د ایمان راوړي دلته پکار دا وا چې یؤمنون ویل یؤمنون ول ذکر کوم یو جواب لري چې الله الحمدلله سيتي دي تر د تاکید د نه پی د ایمان د پر راغله
دویم قول دې مفعول اصل کې حذف د عبارت کی تقدیر دی وما يشعركم ما في الواقع وفي علم الله انها اذا جاء لا يؤمنون شي پوی درکې تاسو ته د حقیقت اے مؤمنانو منا په حقیقت څه خبره وای او د الله په علم کې دا خبره ده کدا معجزات راشي نو د ایمان نه راوړي دریم جواب دا دی وما يشعركم د دې دوی مفعول حذف دی څه شي خبر درکې تاسو ته د دې په حالت باندې ان افمان د الله سره د کې دي چې دا معجزات راشي او داخله به ایمان را نه وړي ونقلب افئدتهم او اړو راړو الله وې د ایزلونو او ابصار او مو د سترګې د حق نه کما لم یؤمنو زکه چې دی ایمان راوړي کما لم یؤمنو معنا زکه چې کما لم یؤمنو زکه د خلکو ایمان نه راوړي به په قران اول مره من اول سل ونذرهم پری بدوی فی طغیانهم پسرکشی د دوی کې یا مهون حیران او سرګردان بیام ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا دا آیات بل جواب دے د مخ کی خبره د پاره که معجزات راشي او الله وای که معجزات زرا ولم به ام د ایمان راوړي د زد وجنا او بل وجه پیش کی دلای منون د پاره ولو اننا نزلنا کچرت من نازل کو الله وای دویتا الیہم دویتا الملائکتا ملائکی وکلمهم الموت و خبری وکی دوی سر ملائکی اللہ وی کچیر دمانگ نازل کو دویتا ملائکی دی غختل چه اللہ و ملائک راوالا نو دایو خوڑیر بیدبی دا چه اللہ راوالا و دی دویم جواب ذکر کئی اللہ وی که ملائکی ملمنگ راول وکلمهم الموت و خبری وکی دوی سر مڑی و حشرنا علیهم و راجمو کو پدی دوی مخیطا کل شین یری و شیخ وبلن مخامخ یا ڈل ڈلی وبلن منا یا ڈل ڈل یا مخامخ ما کانو لیؤمنو ندی چی ایمان راوڑی لا یشاء اللہ مگر آغا وقت چیو غاڑی اللہ ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن زید دینا جہل قیام دا جہل عنادی دے وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن دا څلورم عقبه دعوت ذکر کړي مخکې سره رب داده چې د دې د بی ایمانی بل وجه ذکر کړي دی آیات کې داخله کولې د جاهلان دي دوی په تعجب کې اخته دي ځکه په دې باندې شیاطین مسلط دي هغه هدایت ته نه پرې یو سبب خود معجزات نه انکار دی بل سبب وسوسې دي د شیطانانو دی عقبه کی دا ذکر کئی کله چې ته د توحید او دعوت کې مسلسل نستا مقابله کې بسرکشان انسانان او پیران دا یو ځای شي دی به یو اتحاد جوړ کی هغه به خلک گمراه کوي په مختلفو طریقو باندې یو طریقې زخرف القول چې دی خیستواله د وینا کوي وكذلك هم دقرنگی جعلنا اللہ منگر زولی لکل نبی لپار دا ار پیغمبر عدوان منا دشمنانا شیاطین الانس شیطانان دا انسانان والجن دا پیرانونا الانس منا شیطانان دا انسانانو دا مخامخ دیزگی مخی ذکر لو والجن دا پیرانونا دا مالک ابن دینار نسمعانی و قرطبی نقل کرل چې د انسی شیطانانو نه یې ډېره زیاته پکار ده په نسبت سره د جنی شیطانانو نه جنی شیطان خو پاوز بالله چې وي او به تختی جنی شیطان خو هر چې انسی شیطان دی هغه نه تختی ګڼه تا ښکاره راکاږي یوحي منا خودنی کوي بعضهم بعض دینا الی بعض بعض نور تا منا وسوسې وتا چي زخرف القول منا د ډوډۍ کلیشو خبرو زخرف القول منا القول المزخرف امام بخاری وی ار یو باطل شي خیسته کلیشي او ګلونه په ولګولې شي دې ته زخرف ویل کیږي لکه ساده کالی ساده زرا خلق ول د سرو زرو باور کی خلق کوئی داستر زر دي عام خلق پیدا ګمان کوي اصل کې خود سي نه دي کنه باطل پرسم وینا خیسته کوي په دې خلق کې غرورن معنا لپاره د دوکي ورکول واستسلی دا ولو شاء ربک او کچیر د وختل ربستا ما فعلوه د خلق با دا کارونه نه کړی ما فعلوه معنا د خلق دا کارونه نشو کولای فذرهم پرې د دوی و ما یفترون
منا سره د هغه نه چې دې څه جوړي ما په معنا د مع ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة دا عتب دې په معنا د غرورن باندې زګه غرورن مفعول له دی اول خو فزخرف القول سره خلق دوکه کی ورپسې دا کار کوي دې لپاره چې رامایل شي کاږه شي دا ټول خلکو ولتصغى دې لپاره چې رامایل شي دا کاږه شي له دې زخرف القول تا افئدة الذین اتون دا کسانو چې ایمان راوړي بل آخرت په آخرت باندې ولي يرضوه او دې لپاره چې دوی خوخي کې خبرو لرا ول اختلافو او دې لپاره کی به دې هغه ګناونه ما هم مختلفون هغه چې دې کوم ګناونه کوي دا ترتیب دی اول سره غلطه مسله باندې دوکه شي کله چې دوکه شي دا غي د وجه نه سره دې طرف تمایل شي په هغه تناسي نو خوخي کې غیلرا هر کله چې خوخ کې نو به دا کار شروع کی اختلاف اصل کی استعمالی کی په کسب د ګناونو کې افغیر الله یبتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب هر کله چې ته دعوت کې داخلك به تاسو سره مناظره کوي نورابشی طلب د فیصله به کوي چې اجعل بیننا وبینک حکما سمانی دل طریقې مشرکین نبی سلام ته ویلې چې تاسو منګه استا زمنګ استا په مابین کې یو حکم مقرر کا بحث به وکړو نو دای به نمونه پیش کوي چې پلانې براولو ته جواب وکي چې والله کافی ده افغیر الله فغیر الله نه ابتغي ذولت ما حکما بل فیصله کون کې او هو الذي حال دار الله غزاد ده دی ویل چې الله به فیصله څنګه وکي نو جواب دا دی او هو الذي الله غزاد ده انزل الیکم الكتاب نازل کړي تاسو ته کتاب مفصلا معنا تفصیل په دې کتاب کې واضح کتاب دے تفصیل پکې کړی شوی د مسلو د عقیدو نظمن حکم خو الله دے خو الله هو دل تستاسو د پار راضی نو قرآن را لګلې ده کنه په دې باندې وس فیصله وکړي کنه نو اوس دی وی شردا قرآن شمولینو کې مراته کسان وخه او چې هغه فیصله وکړي الله یې مولینو کې اند تخیم والذین آگسان آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړل دوی ته کتاب یعلمون یقین کوي انه یقین دا قران چې منزل من ربک نازل کړي شوی دی طرف درفستانه بالحق د حق کار کولو لپاره فلا تکونن من الممترین تمکه غاد شک کو نام شک مکوا وتمت کلمت ربک تابع تایید دې لپاره چې قران ولی حکم دی په قران به ولی فیصله کو زکا وتمت کلمت ربک او پردا کلمه درفستا صدقا معنا در اختنوالی د وجه وعدل او پر دې په اعتبار د انصاف په اوامر او په نواهیو کې قران ډېر انصافي کتاب دی نور کتابونه به خو لیکن خلقو کې تحریف کړي دي الا مبدلا دې قران کې ورته تحریف چانه دی کړي نشته بدلون کې لکلماتي لپاره د کلمو د الله او هو السميع العليم او الله اوریدون کې دی او پویدون کې ذات دی وان تطع اكثر من في الارض یضلوک دوی برا پاسی کی شیرا تیر مولین چې کم طرف ته نو هغه موږ اکثریت به موږ اکثریت دلیل د اهل باطل هغه پیش کړي ولیکن اکثریت زموږ لپاره دلیل نه ده دغه اوسم خلک ذکر کوي جمهوریت د مغرب الله وین تطیعو کچره د خبرو من اکثر من فی الارض د ډیر هغه چا چې پسمګه کړي یو دی لوګه وا بړی تعالی عن سبیل الله د الله د لارینا یتبعون دین دی روان الا ظن مگر ګمان پسې وینهم اولد دی الا یخرسون مگر اٹکل او پرتوک باندې کارونه کوونکی انا مگر اٹکل کې او توک باندې کارونه کوي ان ربک دا د ماقبل د پر تاکید دی یقینا ستاره هو علم خپویږي مې دلو څوک چې بیلاریان سبیله داغه دلاره نا او هو علم والله خپویږي بالمهتدین په هدایت والا باندې وکلوا مما ذکر اسم الله علیه دی آیت کې دیجه پوره د سورۃ یو حصہ بیان شو دیجه نه اخر حصہ دا دی کې بدری ابوابی تعلق لري د شرک فعلی سره او عملی سره چې په خوراک سکات کې به شرکیات داخل کوي هلي کنده بتا سونه کوي
نو دې کې اول رد کې په تحریم د غیر الله به په نظر د غیر الله او دعا قبیله تبلیغ باندې کې راوړل دا اولنې باب به یوسل فینزل اسلام برایت پورې پکولو ما قبل باندې تفرید ادم رب داد ارکل چي دی باطل پرستو په دلیلونو باندې رد وکاو اوس دا غوي په باطل تحریم باندې په تحلیل او تحریم باندې رد کيو مخکې په دلیلونو باندې رد دا غي دلیلونه هم چې کوم دي دلیلونه هم د کار نه دی او د غرانګي دلیلونه هم ځان وساتي او د خراس کاک نه ځان وساتي دا غو تقریدونه کيو رد پر رسوم د جاهلیت باندې پکولو دې کې معنی د استحلوا د معنی حلال غنیا خوري مما دعسنا ذکر رسول الله چې اصل شینم د الله علیه پاکبانی کنتم بیااته مؤمنین کچیر دی وي تاسو د الله په احکام باندې مؤمنان وما لكم دا تاکید پیش کړي سوجه تاسو لرا الله تاکلوا چې خوراک نه کوي مما ذکر داغ څارونه چې یا شی اسم الله انم د الله علیه پاکباندې وقد فسر او یقینا تفصیلا بیانې الله لكم تاسو تام ما حرم چې حرام کړی دی علیکم بتاسو باندې الا مسترجتم علیهم الا مسترجتم الیه مگر نه دی حرام په حالت کې چې تاسو ورته مجبور شئ من په هغه حالت کې به حرام نه کې تاسو ته مجبور یوي وان كثيرا يخنن دير دخلنا ليضلون خامخا گمراه کول کیا به اهوائهم بخبل خواہشات او بغیر علم بغیر علمنا ان ربك هو اعلم بالمعتدين خن استعرب غپوی دے په زیته کون کو باندې څوک چې زیته کوي وذروا ظاهر الاثم وباطنا دا عتب دے فکلوا باندې هغه صرف د خوراک سره تعلق لري وسعام خبره ذکر کیا ذر دي ته چې وسه پورې تاسو کول وسه پرې دی وذروا ظاهر الاسم الله وي پرې دی ښکار ګناونه وباطن او پټ ګناونه ان الذين يقرنا كسان يكسبون الاثم چې کسب کوي ګناه لرا سيوزونه زر دې ته سزا ورکړي شي بما كانوا يختلفون په سبب دی چې معنا په سبب د هغه عملونو چې دی جوړیا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخکره دو په تحریمات د غیر الله وس دا غیب بالمقابل ذکر کیا رد په نظر د غیر الله د عطاء ابن ابي رباح روایت ده دلته چې لم يذكر اسم الله عليه مراد نظر د غیر الله ده نو الله وايي مخره مما دا غنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه یاد شوی نوم د الله باغ باندې اسم الله دلته الله عام مسله بیانې شنم د الله په یاد شوی نه یا می خوري قران فرعي اختلافي مسلې نه ذکر کړل کدا اختلافي مسله دلته دا چې مسلمان سره یو شی ذبح کوي او نوم د الله په ونوای نو دا به حرام یو کنه دا دلته نه د مراد کچیرته د چا بسم الله ایرشي تاروي حلال کی د ټولو علماء پر باندې دا حلال دی او که قصدن افرید امام شافعی و ادام حلال دی ځکه ځل کې ذکر د اسم الله شتا موحد دی کنه دې مسلې سره د دې آیت هیڅ قسم تعلق نشته دا هم مکه کې ایمانیت او عقیده بیانې نو هغه سمخره شه الله نوم په یاد نشي کنه علیه من باغی باندې بلکې یا شوی باغی باندې نوم د غیر الله وانه لفسق نو اخرن خامخ دعوت دین دیننا چې یو شی باندې د الله نوم یاد نشي او تاسو خوري دا خو پسق دی کنه وان الشیاطین یقرن شیطانان چې لا یوحون خامخ وسوسه اچ الى اولیاءهم قل دوستانو ته یجادلوکم دې لپاره چې جګړیو کې تاسو سره وینا تعتبون کچې تاسو دې تعتو کو په تحلیل او تحریم کې انکم لمشرکون قرن تاسو خامخ یو مشرکان لمشرکون سجاد دې په تشریک وي تا دلیل په دې باندې چې څوک د الله حلال او حرام وي یا د الله حرام او څوک حلال وي او نظر د غیر الله په کې هم داخل نو دا سره د مشرک څوک چې دا کارونه کوي او دا کارو کې د مشرکان او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وسوي د دې جګړو نه وڅن خلاصيږي د دې
پریشانونه او د دې خبرونه ترغیب دی قران ته او پاغي تقابل د دې ډلو ذکر کيم رب داده داغه دور ډلو حال وګوري علی سبیل التمثيل او من کان میتن قران کې دا جذبه پرته ده چې کله یو سړی دا قران یې زده کې نو به بغرزي خلکو ته به وای خلکو ته دا قران رسیا او من کان منا آیاتاسو تابعداري کوي د دې شیاطینو نو هغه څوک چې مړی په عقیده کې او من کان میتن منا آیا څوک چې مړی په عقیده کې مشرکین فاحییناه منغا راجوندې کو هغه په توحید باندې وجعلنا له نورا او ورکړې منغه غلر رڼا د قران يمشي به مناګر په دې قران سره په ناس په خلکو کې قران چې کله یو سړی عزت کې بس به خلکو کې ګرځي او خلکو ته بیانوي کمن مثلو دا کې دې په شان دا غچا مثلو من چې حال دا غد شي په ظلمات چې په تیرو کې لیس بخارج منها نیرا وتن کې دا غینا ولذکا كذلك مناسک زوین للکافرین خیستکل شی لپاره د کافرانو ما كانوا يعملون عمل چې دوی کوي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها دا پنځم عقبه ده اول به مولانو شور شغب جوړ کړي چې راځي مناظرې کو دا کوا کو کله چې په دې مناظرو باندې کارونه شي نو به حکومت ولا تعارضي شروع کی چې دلته یو جاسوس راغلی دی مفسد راغلی دی علاقه خرابای فتنه جوړي فساد جوړي جیل ته واچوي او د ملک نه وشړی درس تدریس به بند کیا نو هغه اکابر به امر او چت شي شری تعارضو کی چې دا مفسد طریقه ول غواړي نو هغه اکابر به امستا مکرونه شروع کی استا خلاف کی بچلونه شروع کی دا بل عقبه د پدای باندې راځي بعینه چا چې دا دعوت شروع کړي د قران باغی باندې دا عقبات راځي منګ یو علاقه د تلیو لري علاقه ته آل تمنګ د قران در شروع کو چې کلم شروع کو نو بعینه کم عقبات چې د ذکر شو په دای باندې دا عقبات راځي بعینه یو په من باندې راغ اخر بسور له حکومت تعارضی شروع کړي دلته پلانې راغله دی پلانې عقیده والا او دلته فساد خوري او دا کوي واغه کوي کلی کی اختلافات جوړ کړم نو دا عقبات یقیني په دای باندې راځي رب تعالی ده چې کمن مثله فی الظلمات سوق دي دا اکابر مجرمان دي کنه غټان وکذالک الله یذکرنګ جعلنا من جوړ کړي دي په کل قريه پر یو کلی کې اکابر مجرمیها غټان دا کلی مجرمان دا کلی لیم کرو فی عدد پارا چاغي چل ول جوړ کې په خلاف د حق کې فيها من باغ کلی کې وما يمكرون او چلون نشي جوړول دوی الا بیان پسې مگر په خپل ځانونو باندې وما يشعرون او دوی شعور نه لري اس پوی نه لري پویږي نه واذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله تا ذکر دې د مکر د اکابر او د غټان سم مکرونه جوړي تکبر کوي کنه واذا جاءتهم وكل چراشت آیه منا معجزه یا آیات د قران قالوا دی ویل نؤمن هچ موږ ایمان راوړو حتا تر دې پورې نوتا چراغ له شمنتا مثل ما اوتی رسول الله شاندار چور پېښې وی دي د الله رسولانو ته اوس جواب ذکر کوي الله اعلم والله کویږي حيث يجعل کوم ځای کې چې مقرر کوي رسالت او خپل پیغام پاغي کې کوم ځای کې چې الله وغواړي حيث يجعل معنا چې کوم ځای کې مقرر کوي رسالت او خپل پیغام سيصيب الذين دا تسلیل مومنانو ته او دې ته تخویب ده زر دې وبرسي کې کسان ته جرم جرم کړل سوغان مناس پکواله عذاب عند الله د الله په نسبت باندې وعذاب شدید نو عذاب څخه بما كانوا يمكرون په سبب دې چې چلونه جوړایا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام بعد ته تفصیل لپاره دا چا کافر او مجرمانو تبا صغار او عذاب ورسیږي خدای به دوړل شي رسالت پیدا اوس بیانې او تقابل د دوړل ذکر کوي اکابر چاته ویل کیږي اکابرو کې چې چاته الله هدایت وکړي او چاته هدایت ونه کینو اکابر دوه قسم شي فمن يريد الله من اغسوک چې وغواړي الله تعالی يهديه چې هدایت ورکړي هغه ته يشرح صدره کلاو کې سینه دا غل اسلام من اسلام قبل ولتا
شرح صدر نو شرح صدر څه معنا شکونه د سن لري شي تکالیف د دین او آسان شي شبهات ختم شي ومن يريد او هغه څوک چې وغواړي الله ايضله چې هغه گمراه کی یجعل صدره ګرځي د سینه ضيقا من تنگیدون کی حرجن اوسکیدون کی کانما گویا کدا يسعد في السماء ورخیږي په زور اسمان طرف ته لکه یو کس اسمان ته نشي غتل او ته چې براو خېجا تم رد دی دا سینې تنگي کذالکم دقرنګ یجعل الله دی الله تعالی الرجس فریتی علی الذین پاکستانوا لا یؤمنون چې ایمان دروړي وهذا صراط ربک مستقیما مخکی طریقه د گمراهانو ذکر کلاوډلی ذکر کړي چې یو د شرح د صدر کېږي سینې کولاوي کې حق دین ته هدایت ته بلې د بلې ډلې شرح صدر نه کېږي سینې نه کولاويږي دا شرح د صدر کې وشي نو به چیرته ځي به قران لږه نه قران ته وګړي سبب د شرح صدر څه د قران دی وهذا صراط ربک وذا قران لار درس دا مستقیما منا په حال کې چینی غلار دا قد فصلنا الآیات فتحقیق سره موږ جدا جدا بیانو آیاتنا لقوم یذکرون لپاره دا قوم چې سب قبل ایام لهم دار السلام عند الله وهو وليهم منا لهم سوق دي هغه اصحاب الصراط د شرح صدر والا ذکر کوي اصحاب الصراط سوق دي هغه شرح صدر والا لهم دار السلام الله ويدي لپاره کور سلامتی ده عند ربهم بفاد رب دوی کی وهو وليهما او دا الله دوست دوی ده مددگار دوی ده بما كانوا يعملون بسود عمل نو چې دوی کوي توجد دوی د نیک اعمالونو ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم وز ذکر کوي تخویب اخروی هغه چاته چې شرح د صدر نه ده شوی بلکې د ضيقا حرجا والا ده ټوک دی منا شیاطین الانس والجن دی داخله په قران تنګيږي او ستغوسه کیږي نو قیامت دی توریات کا ويوم يحشرهم فارج راجم وکدوی الله جميعا طولا دلته عبارت دی یقول الله ورته وای یا معاشر الجن ټولګه او ډېرې د پیرانو یا معاشر د لسو کسانو زیته وای اصل کې دا د جمع کثرت ابتدا غنل کېږي نو به معاشر مطلق غټ جماعت ته ویا چاغي په وغټه طریقه باندې راجم شوي قد استكثر دميقنا تاس غډیر کسان تابع کړي بزان پسې من الانس د انسانانو نا وقال اولیاءهما او دوستان د من الانس د انسانانو ربنا رب زمنګا استمتع بعضنا پیدي حاصل کړي بعض زمنګنا به بعض په بعض باندې استمتاع صدا دی جناتو با په زنګلونو کې د وړو جناتو نه نجات ورکو دیوتا یو سړی چې بلاغ لاړ زنګل تانو په دې زنګل کې با یو غټ جناتو بل بواړو نو کله چې به مشرک سره لاړ دی غټو جناتو به وړو جناتو ته ویل چې تاسو پازا بوي انسانان بدی جناتو یې راول نو کله چې وتا غټ پیری ویل چې می راوام نو باندې راول زکه په دې आवाज کو دی غټ ته आवाज کو چې یا عامر الوادي اجرني اے آبادون کې دې وادي مال پنای راکام یا بعض انسانانو د جناتو په واسطه ډیر کارونه کوي پیسې پر جمع کوي خلک گمراه کوي شیخ الاسلام لیکلی دی جناتو استنام کوي د انسانانو د خود سره بلکې د نارینو سره د زنا کوي لواتت کوي پیدا کرانګي بعض په انسانانو کې زناونه کوي د شیطانانو د خود سره وبلغنا او رسیدلی ومنګه اجلنا الذي وبلغنا اجلنا الذي او رسیدلی ومنګه نیټه زمنګه هغه ته اجل تلنا چې تا مقرر کړی د زمنګ لپاره دې ته اعتراف وي په جرم باندې قال الله وي النار مثواكم منا اور سیدو تاسو د خالدین فی همیشه به پای کی الا ماشاء الله مگر کله وغړي الا ماشاء الله یو داده اور تاسو زید الا ماشاء الله دې کی ترقی ته اشاره ده چې اور پځه کې با زمهریر هم الله درکې تاسو ته غشتین بم درکې ترقی فی العذاب ده په معنا ده غره معنا هم ده قرطبی وای مخ کې ویل دا ټول به جهنم ته ځي همیشه به کافر دی کافر شوی دی
مگر ازو چې وغواړي راوستل د الله راوستل د هغه چې الله یې راوباسي د جهنم نه چې هغه ته عصات المؤمنین وي کوم مؤمنان چې ګناهګاران دي او ایمان پکې شته دي ګناهونه کړي دي د خپل ګناهونو مطابق په جهنم کې وسوځي به د جهنم نه راوځي ان ربک حکیم علیم خلن رستا حکمت والا دی او پیدون کړي وکذالک نولي بعض الظالمین دا اخرنی عقبه د تبلیغ ده او دې کې مقصد دا دی چې کله دا حالات ټول تیر شي ملین او د غرنګي غټان مخالف شي دا ټول خلق ظالمان دي هغه یو بل سره متحد شي د داعی په خلاف کې او دین برائتو کې چیرې د دې پلان سره موږ مړې ژوندې نه کوم دې سره به کینو پاتونو خبرې به سره نه کوو برائت نامه ولي کی ندی کې تخویب ذکر کوي چې الله وایي زبستا سنت پوسو کوم چې ولی تاسو زما د داعی حق سره د کار وکړو وکذالک هم دقرنګي نو ولي منا تغشان من ملګری کو بعض الظالمین بعض ظالمان د بعض سره نو ولي منا من ملګری کو یا نو ولي منا تغشان من حاکمان کو بعض ظالمان د بعض بما كانوا يكسبون په سبب دا عملونو چې دوی په شریک باندې کوي کسب کوي یا معاشر الجن دا تخویب اخروی دی من به وته وی یا معاشر الجن ای ټولګه د پیرانو ولینس او د انسانانو علم یاتکم عین در اغل تاسو دا عین در اغل تاسو دا رسولان منکم تاسو لا یقصون چې بیانې معنا نور اغل تاسو رسولان یقصون چې بیان ولی علیکم بتاسو باندې آیات ازمایتنا وینذرونکم او يرولي تاسو لقاء يومكم هذا د ملاقات د ورځ تاسو نه چې دا قالو دی به وي شهید دا موږ اقرار کوو علی انفسنا بخلو ځانونو وغرتهم الحیات الدنیا سوال لذي وسی ولې نه مني چې گواہی کوي زکه جواب دا دی دوی کلی دوی لره الحیات الدنیا جند دنیا او شهیدو اقرار بو کې علی انفسهم بخلو ځانونو انهم كانوا کافرین چې قرندې دي کافرانو ذالک لم یکن ربک دا حکمت و ارسال الرسول ذکر کیا رسولان الله ولی را لګلی او زمن کی تخفیف دنیوی ته اشاره کیا ذالک معنا دار لګل د رسولانو د دې د وجه نه دي علم یکن چنه نو ستاربا علم یکن ربک معنا چنه د ستاربا مهلك القرى معنا هلاكون کې رسول تکلو بظلم فظلم سرا واهلها غافلون کله چې داغي اوسیدون کې نه خبره یا ولکل درجات ار کله چې الله رسولان را لګلیو نو غافل هغه ځان غافل کله دي غافلان خلک پرې نه خدل ارچا ته رسول خبره ورسوله نو به چا ملګرته کړي او چا مخالفت کړي ده کنه نو ارچا لپاره درجه دي چا د نیکانو درجه دي ولکل درجات الله و ارچا لپاره درجه دي مما عملو توجه داغینا شدی کما عملونه کړي وما ربک ون رب صاحب غافلنا خبر عما يعملون داغینا شدی کما عملونه کوي وربک الغنی ذو الرحمن تام داخل په تخویفی دنیوی کې مخکې المهلك القرى هغه د اشاره وکړه چې الله تاسو نه هلاکي تر څو چې رسولان نه را لېږلي رسولان راولي غلا تاسو عملونه مختلف دي وصل الله قادر دې په دې باندې چې تاسو لري کې نور پیدا کړي وربک الغنی او رفتا به حاجت ده ذو الرحمت خاوند رحمت دې یشاتو غاړي يذبكم معنا بنا به کی تاسو استخلفا نائبان بکلی من بعدکم رسلنا ما یشاء سوچ الله غاړي کما شاءکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی وای من ذریه قوم اخرین دا اولاد نور قوم نام انما توعدون لآت دام تاکید ما قبل یقینا هغه چې تاسو ته وعده کړی شی لآت خامخا راضی با وما انتم نی وای تاسو به معجزین معنا بچ کیدون کی دا لازمی معنا دا یا متعدی معنا به معجزین معنا مقابله کوونکی قل یا قومی وس اخر کی اعلان د برات کی تفصیلی بیان تر دیجه پورے وشا هر کله چې بیم داخله خبره نه مني نو سو سره کې قل تورته پیغمبر یا قوم اسما قوم يعملوا عمل وکي على مكانتكم بخبل طریقه انی عامل یقینا سم عمل کوونکې ما بخبل طریقه
فسوف تعلمون زر تاسو پته ولګي من تكون له عاقبه الدار د چا د پاره کیږي انجام رستنه و انه یقین شان د لا یفلح الظالمون نشي بچ کېدل د الله د عذاب نه ظالمانو وجعلوا لله مما ذرا من الحرث د دې جنرو سره د حصے دویم باب شروع کیږي او سلیو 50 آیات پورې دې کې رد پر رسمونو د جاهلیت باندې په باب د تحلیل او تحریم کې اول دو آیاتونو کې با ردو کی په نظر د غیر الله بیرت کې په تحریم د غیر الله پیدا خوراک کا سره تعلق لري نو ورپسې عقلي دلیلونه راوړي او پاره کې به مشرکان هونه دلیل غواړي دا تاسو کوم څه حراموي په دې دلیل سره دا غي نرسته چې کله تحریمات په تفصیل سره بیان کی نو به د دې شبهه جواب به وکي چې دوی وایي چې دا کوم شرک چې منکو په دې باندې الله رضا ده دا غي جوابونه وکړي د آیت کې درت په طریقه باندې د مشرکانو په فصلونو کې با نو آیت کې رد ده په طریقه د مشرکانو چې فصلونو کې با هغه د غیر الله د برخه سره الله برخم کولا رب د مخ کې ویلې ظالم خلق نشي بچ کېدل ځکه وجعلوا دای دا ظلمونه کړی دي کنه امام بخاری کتاب التفسیر کې نقل کړی دی ابن عباس نا کته غواړي چې د عربو جهل او به جنم نو سورۃ الانعام د دې جنا اخوا اولولا وجعلوا لله يدي مقرر کړی د الله لپاره مما ذرا داینا چې الله پیدا کړی من الحرث منا د فصلنا ولا نعم د سارونه نصیبا منا ایسه نصیبا منا جنس ایسا یو ایسه یا دو ایسه فقالوا دی بویلی هذا لله دا یو عیسی لله دا الله دا بزعمهم د دې په ګمان باندې وهذا لشرکائنا او دا بل عیسی زموږ مددګارانو دا اوس بل جهل ذکر کوي مال به دوی سې کو مال چې به کو برخه استلای وي سبه الله ورکل ایو به غیر الله لا فما كان لشرکائهم پس کوم عیسی چې با د دې شریکان وا فلا يسلو الى الله نبر سید الله تعالی کوم نظر د غیر الله په نوم چې به وکاو هغه به الله تعالی رسیدا منا مسکینانو غریبانو له بین ورکو هغه به صرف من جورانو له ورکو کوم چې به د الله په نوم باندې کوم برخه ورکلا هغه به شرکاو در رسیدل منا من جوران له کې ورکولا دویم داده کوم دانه د غیر الله په نوم باندې به نظر کې دي ایسه سره منا کوم دانه د غیر الله د نظر بعد الله د ایسه سره شریک شوي نو دوی بنه بیلولې او کله الله د ایسه سره بدانه غلا وغيرها غیر الله د ایسی سره په یوځای شوي نو دی به ویل چې خیر دی الله غنی ذات دی نو به ویل ولې نو فلا يصل الى الله ابا نرسید الله تو ما كان للشركاء لله يكما ایسی چې بل الله او هو يصل الى شركاء ما غبر سید الذي شركاء تا سا ما يحكمون الله رب ذا فیصله چې دی کوي وكذلك زين لكثير من المشركين دا د مخکنه طریقه ده دا خو فصل کې بدای د غیر الله برخي کوله فصل څخه په اولاد کې د غیر الله حصے دی جوړی کړي وکذالک هم دقرنګ زین لکثیر ډول کلیشي وی ډیر مشرکان او تام من المشرکین مشرکان قتل اولادهم وجد بچو منا وجد بچو دوی قتل د مینې د وجنا د معبود د مینې د وجنا کله بدای خپل بچي وجلا یا د مشرکانو هغه من جورانو ته ویل چې یو بچی دی نو دی به ورته ویل د من جورانو چې یو بچی ورکړ د بابا په نوم باندې دی به یو بچی وقف کړ دربار کې او د دربار خدمت به کوم دغه رنګي بچی لورګانې به وجلې د غیر الله په نوم باندې اوس هندوانو کې د عمل شته شیګانو کې کله بچی د علی رضی الله عنه یا د حسین رضی الله عنه په نوم باندې وجني دوی نه د قتل حکم دی چې شرک همیشه اخته شرکاهم منا قتل اولادهم وجلد بچو دا غوي شرکاهم منا د محبت د شرکاو د دوی نام ليردو منا د لپاره چې هلاکی دوی لرا وليلبسوا عليهما او د لپاره چې ګډوډ کې په دوی باندې دینهم منا دین د چې ابراهيم عليه السلام دین دی او شاء الله کله مختلف ما فعلوا دوی بدا کار نه وکړي فذرهما پس پری د دوی ما یفترون اس چې د ځان نه جوړي وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء تاسو بل مسله ذکر کړي دي ته تحریمات د غیر الله وي دي به حلال شي په ځان باندې حرام هوا وقالوا دي به ویلي هذه انعامنا دا څه ساروي دي وحجر منا وحرثنا
او څه فصل دی حجر دامن دی لا يطعمها الا من نشاء نه بخری دی لره مگر څوک چې موږ غواړو بزعمهم د دې په ګمانه وانعامنا او دویم قسم ساروی به حرمت معنا حرام کړي به دی ظهورها داغه شاګانې د سورلې د پاره وانعام او ساروی به لا یذکرون اسم الله نبی یادون الله تعالی علی پای باندې افتراء علیه د وجه دروغ جوړول نه په الله باندې سيجزيهم درد الله بدله سزا ورکي بما كانوا يفترون بس او دې چې دې دروغ جوړي په الله باندې وقالوا ما في بطون هذه الانعام دارت دې په بل تحریم د غیر الله دوی ویلي چې په دې وقالو دوی ویلي ما في بطون هذه الانعام هغه چې په ګیرو دې څارو کې دي هغه څاروي چې پرخه د غیر الله به کې کولا نو خالصتون دا یوازې د دکول ناز موږ د نار نو د پاره او محرم نو بندي علی ازواج ناز په زنانو باندې وای یکونا او کچیر ته بوا مې تن مردارا په په شرکا دی او په پای کې برابر څه مطلب معنا کچیر ته بکله مردار بچي وشو نو به دې په شریک باندې خړلام دی به زړه برکت شه ده کنه پاوم به شرکا سيجزيهم زرده ته بدل ورکړي شي واسپهم معنا د غلط بیانونو انه حکیم علیم یقینا الله حکیم دی علیم پیدون کې ذات دی حکمتون والا دی پیدون کې دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم باید دمخ کې دوانو ایتونو سره متعلق دی د نظر د غیر الله د وجنه بدی بچ قتل کولا او د الله حلالي پزان باندې حرام کړي و نو څلور خبره اوس د دې په باره کې ذکر کړي قد خسر الذين فتاقي سره تاوان کې پریوتل دي کسان قتلوا چې وجې دي وجني اولادهم خپل بچي صفان په قمه غلطي سره بغیر علم په غیر دلیل نام وحرموا او حرام کړی دی په ځان باندې ما رزقهم الله غمال چې الله حلال کړی دوی لپاره افتراء علی الله د وجه دروغ ترونه په الله باندې قد ضلوا یقینا دی گمراه شول او ما كانوا مهتدين او ندی اس قسم منه هدایت مندون کی وهو الذي انشأ جنات مخکې د شرکیات بیان کړه وز دوی له دعوت ورکړي د پوی په دلیلونو باندې پوی ته دعوت ورکړي په دلیلونو باندې چرآشي دلیلونه واوري او دا دې صورت دې صورت کې د ادله څلورم قسم دی چې دې ته استدلال بالمطعومات درې ادله پیش کړه د پسلو مبارک وي دا چا پیدا کړی دي نو ولې د غیر الله په باندې نظر کوي الله پیدا کړی وهو الذي الله غزا دي انشاء جنات چې پیدا کړی دي باغونه معروشات انسد صبرون ولا دي وغير معروشات او صبر او صبرون باندې نه پراته معروشات عرش د باغ سره معنا صفر باز انګور سبزی هغه د سیا او باز د سینې داغه صفر ته حاجت نه یا پخپل پړندې باندې ولاړ لکه باز انګور هم د سیا او باز لاندې پراته یا په سفر باندې یا معروشات معنا پسمک باندې غړېدلی خټکی اندوانه وغیرہ خربوزه او باز ولاړ وغیرہ معروشات والنخل او پیدا کړی الله کجوري او زرع فصلنا مختلفا مختلف دي او كلهم معنا مختلف دي داغه میوه مختلف دي والزيتون او پیدا کړی الله خونا والرمان ونارا متشابهنا معنا په دې حال کې چې دا یو بل سره شریک دي او شریک هم نه دي وغیر متشابه معنا شریک هم نه دي تشابه او شرکت دا ټول باغونه ونی میوه یو بل سره شریک دي په وبو کې پزماګه کې شریک دي ولیکن په میوه پرنګونو کې او په خوندونو کې بدل کلو من ثمره اخرى د میوه د الله نه یا من ثمره د میوه د اربوټینا اذا اثمر معنا کله چې میوه ورکی واتو حقه ورکیا حق د اریو یا حق د الله یوم حصاده په اور چلو کیږي د الله حق سره من زکات نظر صدقه وغيرها عشر ولا تسرفوا ذحنت الى المكوى انه لا يحب المسرفين قلنا لا من كيد مشركان سرا ومن الانعام حمولا تاغون متعلق بالثار وسرا وانشا من الانعام کسرنګ چې باغونو کې دوه قسمه وا دغه شان سرو کې دوه قسم دي الله پیدا کړی ومن الانعام یو بعض چر بیان نو د سارونه حمولت من بارلون کړي وفرش او بعض چیتی
وفرش معنا چې بار نشي وړلې سمګي ته نږدې یا ګډي بزي دا فرش ودی ته وای بل دا د دې وړنې پرشونه وغیرہ جوړيږي حمولتن بعض بار وی لکه اوخه قچر خر وغیرہ او فرش او بعض نشي وړلې چدي کلو دا خوري مما دا تنا رزقكم الله چې رزق درکړی تاسو ته الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارام 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 مخی آیت کی حمولت و فرشن ذکر کا وز دی دو آیتونو کی داغی تفصیل او تشریح ذکر گئی 8 ازواج منا پیدا کړی الله اته جوړه زوج ار اغتیس دوی چې د جنس نه بل ملګری وي ار واحد تم زوج وي او مجموعه تم په دوه تم زوج وي دلته جوړي اصل کې دي څلورا افراد دي اته اسمه جوړي 8 ازواج منا پیدا کړی الله ته جوړې من الضأن د غډانو نا 2 منا دوی ومن المعز 2 او د بزونم دوی ضأن ویل کېږي چې لکې نه یا بلکې لم لري او معز عام د چې لکې لري او کله کین لري په غډانو کې د غلنګي په بزو کې قل اذکرین ورتویا اذکرین منا آیا غدو نران حرام کړی حرام کړی دی الله عامل انثینا کنا غدو مادی چې الله حرام کړی دی ګډ بزا د وجه د انوستت نام تپوس کی مطلب دا ده چې په دې دوه قسمه کې یو ذکورت ده بل انوثت ده یا دا ذکورت په نسب د منعي سبب د منعي معنا ذکورت په سبب د منعي یا به انوثت سبب د منعي یا به اشتمال الرحم دا سبب لپاره د حرمت کاول سبب نو ټول مذکر د حرام وي او دویم سبب ټول مؤنث د حرام وي او اشتمال الرحم سبب د حرمت نو به ټول سارو ته حرام وي او څنګه بعضو تعلیل کوي بعضو تحریم کوي اما اشتمالت منا کا او که حرام کړي هغه چې مشتمل پاغي باندې رحمنا ارحام الانثى منا رحمنا دمندو نبئونی منا خبر راکې ما ته به علم په یو دلیل نقلی سره ان کنتم صادقین که شرط تاسو رښتینی وایا ومن الابل 2 دا د حموله بحث کوي وسو چې بار شوړل ومن الابل 2 الله ودا وخاننم دوی مذکر او مؤنث ومن البقر 2 او دغواګانم دوی مذکر او مؤنث قل تورته پیغمبر ذکرین ایت نارنا حرام کړی دی الله د ذکورت د وجنا عمل انثین حرم عمل انثین کنه دا دو مادي الله حرام کړی د وجد انوثت اما اشتملت کنا چې مشتمل دی علی پاغي باندې ارحام الانثین رحمنا د مادو د میندو ام کنتم اوس طلب د دلیل نقل ذکر کوي آیوي تاسو شهدا حاضر ایتواستاکم الله کله چې الله تاسو حکم درکو به هاذا په دې سره فمن اظلمو څوک دې غټ ظالم نو یو دلیل هم دوی سره نشته دی دوی موږ ته مشران ویلي ته په مشران ول الله عرض کې لکه عامر بن لخي الخزاعي عربو د دې شرک راوړې و نبی صلی الله علیه وسلم په جهنم کې ولید په دې کلمه باندې ګرځیدو کلمه ځان په سره اخلي توک دے اللہ وی غٹ ظالم میں من دا چانا ابترا چی تڑی اللہ پا لابانی کدی بندروغ ولیو دل الناسا دید پارا چی واری خلق گمراہ کی خلق بغیر علم بغیر دا علمنا ان اللہ یقنن اللہ چی دے لایت القوم الظالمین توفیق دی ہدایت نگور کئی قوم ظالمان ہوتا قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتا وسبل طریقہ باندې رد په تحریمات د غیر الله باندې ذکر ذکر کوي په دې کې تحریمات الهی او دې دلیل وحی ویا او رسل دلیل عقلنا تاسو رئیس قسم دلیل نشته ته ما سره دلیل شته کنه قل تورته پیغمبر اعلی اجد وسنمندکما فيما وحی الی پاس کی چې وحی کې شماته محرما یو حرام شی علی طاعم فخورن کی یطعمه من چخری یطعمه من چخری الا یکون مگر دې سلور وجنا الا یکون مگر کی مایتتن مردار او دمن یا ویني مسبوحا من بیا ولا شی
او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فإنه رجس یقینا دا پلیتی ده فإنه معنا غوښه د خنزیر پلیتی ده او فسقا معنا یا بيدینی ده معنا یا بل څه شی چې پاغي باندې سړی وزي د دین نام او شیئا معنا او فسقا معنا شیئا دا فسق یا بل څه شی چې هغه فسق معنا خلق په دین نه وزي او حل لغیر الله جواز شي لپاره د نشریکت د غیر الله فمن استر څوک چې مجبور شو داغه خوراک تا غیر باغ نو طلبگار د مزي ولا عادن نو زته کوونکی فإن ربك غفور رحيم خنستار رب خنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر طيرال سوال وکړه چې تا ویلې چې بل حرام نشته دی چې واده دي سلورنا نو دا غلط ویلې ولې دا आवाज کې د ګړو بزو دا حرام نه دی ولې مونږ ته مولین ویلې چې دا په يهودو باندې دا غرانګي دا حرام وي دلته جواب کوي دا صرف هغه باندې حرام دي د ظلم د وجنه زمونږ دین کې دا نو حرام کوم چې دا ذکر کوي روستا وعلى الذين خاص کر پاکستان هاد يهودين حرمنا من حرام کړو پاغي باندې کل ذي ظفر ار خاوندنو کم نوک منا چخبه کی ګوتی یو دکان لري لکه وخان شو تر مرخ شو د غرنګ بد شوي چې نوک بس شي لره دا پاغي باندې حرام کل ذي ظفر ار خاوندنو ومن البقر او بعد د غواګانو نو غنم یو د کډو بزونه حرمنا ما حرام کړی علی پاغي باندې شحومه ما نواز کې د دې دوانو واز کې په حرام وي نو الا ما حملت نو د بعض زینو د دواز جدا کول ګرانی هغه ته مستثنا کوي الا ما حملت مگر اچ پر تکری ظهورهم عدد شاګانو او الحوایا او الحوایا منا یا اواز چې د کل مو سره یو ځای شي او مختلط بعظم یا اواز چې ګړې وړې شوی دا ډکو سره دا आवाज کې يهود تجایز دي د دین را پدې خوا نو رواج کې په يهود باندې حرام وي نو دای په دا आवाज کې ولي کولې غوړې به تیستلو به خرڅول الی به کولې چا دا کار ولي کوي وای مو خو واز کې نه خرڅو غوړې خرڅو ذالک جزایناهم دا سزا ورکړل الله موږ دوی ته بغیر بسبب ظلم د دوی و ان لصادقون وقل من قام خالشته و موږ رښتینیو فإن كذبوا دی پر دا بحث وشو وسدي آیت کی تسلی ورکړي نبی ته فإن كذبوا کا کچره د خلکو تکذیب وکستا فقل تورته پیغمبرام منا ربکم ربستاسو ذو رحمت خاوند رحمت دی واسعه د پراخه ولا يردون شو واپس کېدل باسو عذاب د عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نام سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا هر کله چې دا تفصیلی رد شو په مشرکانو باندې چې دلیل وسره نشته تیر اپاسه دل چې مون سره دلیل شته استدلال بمشیت الله به کو چې ګورا من چې دا شرک کو په دې باندې الله رسول الله په خوخله ځکه من شرک مون ته سنوي تيقول الذين خامخوا يا كسان اشركوا چې شرک کله ده خامخوا يا كسان چې شرک کله ده لو شاء الله كلا غختنه ما اشركنا بشرك نه کله ولا باون نظم پلارانو ولا حرمنا او نو حرام کلی من پسان باندې من شي منایت شي كذلك تقرنگي كذب الذين تكذيب کړي وا کسانو من قبلهم د دوی نه مخکي حتا تردی پوری دا کو چې وسه باسن عذاب زمونږه قل تورته پیغمبره هل عندكم ايستاسو سره من علم معنا دلیل یقیني فتخرجوه لنا شرع کاره کوي مونږ ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان تابعداري کوي وان انتم نه وي تاسو الا تخرسون مگر پتوک باندې کارونه کوي اٹکل کوي قل فلله الحجه البالغه وذکر کوي دا تقابل دے تاسو رئیس دلیل نشته او دلیل یقیني په توحید باندې شته کوم دلیل قل تورته پیغمبر فلله الحجه البالغه خاص الله لرا دلیل البالغه من رسیدون کې حق تام پورا یا البالغه من د فساحت بلاغت نه ډک دي ولو شاء غیر د وخت الله له هداكم اجمعين هدایت به کله تاسو ټول تام قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا واستلب د دلیل د
علماؤنا چې تاسو امین وي نور علما راول قلت ورته پیغمبر هلم شهداءکم راول علما تاسو الذين كسان يشهدون چې بیان کوي په دلیل سره چې بیان کی په دلیل سره ان الله یقینا الله حرم هذا حرام کړي دا شیانو بین شهیدو کاغی خبر ہو کی بھی دلیل فلا تشهد معهم تو سره ملګرته مکوا ولا تتبع او تابعداري مکوا احواء الذين خواهشات دا کسانو کذبوا بیااتنا چې تکذیب کوي زموږ په آیاتونو باندې والذین کسان چې ایمان لري په آخرت باندې او هم بربهم یعدلون د خپل رب سره نو خلق برابر غني قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم د دې ځنا دریم باب د دې سي اخر پورې دې کې اول دعوت ده نو دعوت ده یو تفصیلی بیان تا چې پاغي باندې هغه کې ذکر کړي تحریمات او د اوامر ذکر ده پدې کې او ترغیب ده قران ته به ورپسې دلیل نقلی کتاب موسی عليه السلام نه ذکر کړي او ترغیب ورکړي قران ته لدفع العذاب به تخویب دنیوي ذکر کړي او زور نه به په اخر کې اختتام د صورت کې د نبی په بیان او طریقې تعلیم ذکر کوي په قول سره رب ته اداره هر کله چې د دوی سره دلیلونه نشته د دوی سره د ځان حلال حرام دی دا ځان حلال حرام جوړ کړي دي شرکیات کوي ته ورته چې راشه عزت د الله وحي پیش کوم د الله دین نو دوی د خلک دی له دعوت پکار دي ذکر د آیتونو کې نصاب دعوت ذکر کوي د عوامو نصاب د تبلیغ مخکې د مولانو دعوت تیر شو سورۃ بقره کې والے عمران او مائده کې اوس نصاب تبلیغ د عوامو ذکر کوي ته تبصوي قرطبی لیکلي په ټول عوام باندې لازم دي چې دا محرمات خپل عوام ته بیان کړي ابن ابي حاتم مرفوع روایت نقل کړی دی چې نبی سلام بکله صحابهونو بیعت غوښتو نو دا به وته ویل چې دا به منای قلت ورته پیغمبر تعالی او راشیت کو معنا بیانو ما حرم او حرام کړي ربکم رب تاسو علیکم پتاسو الله تشرکو به شیء شرک مکوئ د الله سره شرک او بالوالدین احسانا مربلا سره نیکی کوي ولا تقتلوا اولادکم وموجنی بچی تاسو قتل د اولاد سره معنا بندول د بچو دای قتل یا دینی تعلیم نه به برخه کول د بچی قتل من املاق دولګنا نحن نرزقكم من تاسو د رزق درکو و ایاهم او دته ورکو دلته غریبان مراد دي ځکه ول نرزقكم من تاسو د رزق درکو سورۃ الاسراء کې چې کوم د مالدار مراد ده و ایاهم او دته ولا تقربوا الفواحش من ذکرږي به حایتا ما ظهر هغه کخکار من اداغنا او ما وطنو کپټیا ولا تقتلوا النفس التي وموجن نفسها حرم الله جل حرام کړي الا بالحق مگر په جرم شرعي ذالکم وصاکم منا دا چې بیان شو وصاکم په حکم درکې الله تاسو به پر سره لعلکم تعقلون دل پر تاسو د عقل نه کارواله اوس نور صفات ذکر کړي ولا تقربوا مال اليتيم ومن ذکرږي مال د یتیم تا الا بالتي هي احسن مگر په طریقه باندې چې د خیستام حتا يبلغ اشده منا د مال حفاظت ولو کوي تر دې پورې چې ورسیږي اشد او ځواني تا اشد یې جمع راوړه ځکه سړی چې بالغ شي نو ډیر قوتونه په انسان کې شي او ان قوتونه په انسان کې پیدا شي نو ځکه جمع ویل واوفل کیل او پرور کوي په معنی لراول میزان او تول تل لرا بالقسط په انصاف لا نکلف نفسا من مکلف کوي نه پس الا وسعها مگر پتاقات داغي و اذا قلتم کله چې تاسو وینا کوي فعدلوا انصاف کوي قول عام دې دعوت کوي تبلیغ کوي شهادت کوي انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر که چاته چې وینا کېدل شي خاوند خپل ولی وبعهد الله او بود الله بلوزن باندې پرواله وکيام ذالکم واستاکم من دا چې ذکر شول کلک حکم درکې الله تاسو ته به بل سره لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو فنوالیم وان هذا صراطی مستقیما دای اخر کې راوړو ځکه د دې مخ کې دارو مدار په دې باندې د ترغیب له قران ته قران ذکر کوي وان هذا یقینا دا قران صراطی زمالا دا مستقیما برابر فتبعوه د دې تابعداري او کړي په روان شي ولا تتبعوا السبل او مزي بنور لارو پسې فتفرق بكم کني ګډ وډ بکی تاسو لرا عن سبيله د الله لارنا بمبواړي ذالکم وصاکم منا
دا تاسو ته په حکم درکې الله کلک حکم درکې الله تاسو ته به پر سره لعلکم تتقون لپاره چې تاسو کې تقوا راشي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء. اوس ذکر کوي دلیل نقلی د کتاب د موسی نه، ثم د تعقیب ذکر لپاره ده دیتا ترتیب الاخبار وای. ثم آتینا موسی الكتاب، الله به موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تماما منا پورا، تماما علی الذی منا پورا کول د نعمت علی الذی فاغچا احسن منا چې نیک عمل والو، وتفصیلا او وضاحت علی الذی احسن مراد د موسی علیہ السلام منا تماما علی الذی احسن پورا کول د نعمت فاغچا چې د نیک عمل والو، وتفصيلا وساحت لپاره در یو شی هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دل لپاره چې ملاقات ربانی یقین وکي. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مخکې تعالوا تاسو راشي قران تراشي اوس طریقې ورکې قران ته، نو دا مستقیل ذکر کوي لپاره د دفع د عذر. وهذا كتابنا الله دا کتاب دے انزلنا موږ نازل کړی دی مبارکون منا ډیر برکتمن کتاب دی، فتبعوه دې تابعداري وکي واتقوا ویلګي لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي. ان تقولوا تاوس دفع الاعذار ذکر کوي لالا تقولوا چې به وي انما انزل الكتاب ويقرن نازل کړی کتابنا على طائفتين فدودلوا من قبلنا مخکې زمونږ چې يهود او نصارا دي، وان كنا یقینا من غيو عن دراستهم داغه درس کولونه لغافرین خامخانه خبرام. او تقول لا بل بهانه ذکر کوي یا به ونوي لو ان انزل علينا ارمان دې که موږ نازل شوی کتاب لکنا خامخا من به احد منخ هدایت كنتم کې منهم دلینا فقد جاءكم بينا بتحقیق راغله تاسو ته بیان واضح بیان من ربکم طرفا درب تاسو نه هدایت او رحمت ده هم نو موثوق ده غټ ظالم من دا چانا کتب بیاات الله چې تکذیب کوي د الله پیاتونو او صدف عنها مخړی دا غینا. تنزل الذين زرد من بدل ورکو هغه سانتا یصدفون عن آیاتنا چې هغه مخړی زمنګ د ایتونو نه سوء العذاب بل عذاب بما كانوا يصدفون بسبب دې چې مخ ګرځي. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه. واستخفي بدنیوی ذکر کوي مخکې اشاره وشو سوء العذاب تاسو د الله د کتاب نه مخړوي عذاب ته تیار شئ. الله وی عذاب خرازی خود نه منی. هل ينظرون استفهام انکار دي تاسو انتظار کوي معنا تاخير کوي د ایمان نه اسنه چې انتظار دي ته ونرسيږي چې ملائکه د عذاب راشي. هل ينظرون معنا د انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې په ایمان بالقران کې الا مگر ان تاتيهم الملائکه تو چراشی د ملائکه او یاتي ربک یراش ربستا او یاتي بعض آیات ربک یراش بعض نه خیر ربستا یوم یاتي بعض چراشی بعض آیات ربک بعض نه خیر ربستا لا ينفع نفسنا پیدا نور کوي لا ينفع نفسا معنا پیدا نور کوي او نه پستا ایمانها ایمان دا لم تكن امنت من قبل چې ایمان دې نه راوړل دې نه مخکې او کسبت فی ایمانها خیرا یا نه دې کله او کسبت معنا یا نه کله په حال د ایمان کې خیرا معنا چني کې او کسبت فی ایمانها خیرا. معتزله د دې نه استدلال کړي چې کم سړی مؤمن او ګناه کبیره وي کی او توبه نه استلینو دا په ور کې همیشه او دلته وي چې دغه ایمان نه فن ور کوي هغه د دې آیت نه دلیل نشي چې یو هغه سړی مخکې ایمان نه راوړي او دغه وخت کې ایمان راوړي دغه ایمان پیدا نه ور کوي او کسبت فی ایمانها خیرا دلم تکون دلاند دی وي ایمان پیدا نه ور کوي چې نه ور کوي پیدا په حالت د ایمان کې ته خیر حاصل کړي نو بلکې ایمان نشته دی او ګناي کړي نو ایمان پیدا نه ور کوي. ته درد لپاره مفسرینو توجیهات کړي دي. ابن کثیر یو توجیه کړي دا په تقدیر سره دا اصل کې د تقدیر دی لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل ولا ينفع نفسا كسب الخير لم تكن كسبت في ایمانها خيرا ولا ينفع نفسا منا کسب الخير پیدا نور کوي نو پس دا کسب د خیر لم تكن كسبت في ایمانها خيرا چې دې مخې په ایمان کې خیر نه کسب کړي
پایدن ورکه یو نه پس دا کسب د خیر کله چې مخ کې په حالت د ایمان کې کسب د خیر نه وی کړي منه مؤمن دې د خیر کار نه کړي توبه نه د ویستلې او دا په دغه وخت کې توبه وباسي دا توبه نه قبلېږي د مر په وخت کې چې ایمان منه دغه توبه چې کوم دی پیدا نه ور کوي دتا روح المعانی د ایمان په دوه قسمه ده ایمان پیدا نه ور کوي د ایمان نه پاوي په دوه قسمه ده یو نفع کامل ده یو نفع ناقص ده دلته مقصد دا چې نفع دوه قسمه ده اول چې انسان جنت ته ورسیږي چا چې ایمان نه دی راوړی نو هغه د قسم نه پنځه او کوم انسان چې ایمان راوړی دی او کسب د خیر نه کړي هغه له ایمان نه پنور کوي من نفع کامل نه ور کوي دا پورا نفع نه ور کوي جنت ته ډاري کې داخل کې سم دستي جنت تلال شي بلکې څه زمانه به عذاب ور کې دي شوی و جنت ته زی قل انتظروا ورته تاسو انتظار کوئ دغه عذاب ان منتظرون خیر موږ انتظار کوونکي وام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا والزجر دې سوق چې قران فریدي ناغیلا عقیبن عذاب راځي بل دغه خلکو کې تفریقی پیدا کیږي سوچا قران فریدي ان الذين يقرؤون كسان فرقوا دينهم چټوټه ټوټه کله خپل دینا وکانو شيعا او شول دی مختلف ډلې لستمنهم تنه د دینه پیشین په تعلق ساتلو کې انما امرهم يخن معاملته الى الله اسبار الشويد الله تعالی ثم ينبئهم بخبر ورکړي ته بما كانوا يفعلون پاس چې دی کوي من جاء بالحسنه چا چراته کو پنه کوي باندې پرهو عشر امثالها دل لشند ثواب ده له عشر حسنات امثالها لسنی کوي دي دو چندا ومن جاء بالسيئات او سوچ راغه قیامت تا او دي ګناونه کلیوام په دنیا کې بالسيئات په ګنا فلا يزن بدن شور کې دتا الا مثلا مگر یو چندا او هم لا یتمنو په دې ظلمونه شي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اخر کی تفصیلی بیان د رسول دی د ټول صورت لپاره یو دلیل وحید او د څلورم قسم طریقې د تعلیم وای سوال او جواب اول سوال د خلکو دا د چراشی دوی چراش از ممل کرتے وکا ستا دین باندې څه دلیل دی جواب زما دین باندې دلیل شتا قل تورته پیغمبر انني هداني ما ته هدایت کړه ربي رب سما الى صراط مستقيم لاله برابر تا دینن قیاما منا دین دے مضبوطا ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا کلکو په توحید وما كان من المشركين وغد مشركان نام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مخي علمات الله ہدایت کله دے اس باغی باندې عمل ذکر کئ دام جواب د سوال لے ہدایت الله کله دے نو په دې جزئیاتو کې بعض عملونه اسمک عمل کرتے کی کوا او اسمک عمل کرتے کوا پدې کې جواب قل تو ورته پیغمبر ان صلاتي خلص ما منظم ونسكي اسما قرباني عبادت مالی ومحياي او جون زما عمر زما لله رب العالمین خاص الله لپاره د چرب د مخلوقات دے لا شریک له شریک نشته الله سره او بذلک امرت بده باندې ما امر کله شوی دی وانا اول المسلمین او زیم اول د مسلمانانو نام قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء دام طریقه تعلیم دا او یو څو سوالونه دي اول سوال دی ویلي آیا سوا د الله نه بل مدبر د عالم کې دی شي مدبر د عالم وي نو عبد الله شریکی جواب قل تو ورته پیغمبر غیر الله غیر الله نه ابغي زول رب ربا بل ربا وهو رب كل شيء الله رب در یو شی دی ولا تكتب كل نفسنا او عمل نه کوي اس نه پسا گناہ نه کوي الا علیها مغروب الباغ باندې دی ولا تزرو نشي پورته کوله وازره من یو پیټي والا وزر اخرى پیټه لبل جام ثم الى ربكم مرجعكم برفتا صدا واپس تاسو دا فینبئکم خبر بدر کی تاسو دا بما کنتم فی تختلفون پس کی تاسو پای کی اختلاف گوایا وهو الذي جعلكم خلائف الارض دام دلیل دی الله د ربوبیت او اخر کې ترغیب دی عمل د احکام د دې صورت باندې جد الله احسان من عمل په وکړي وهو الذي الله غزاد جعلكم منا غرزولی وای تاسو خلائف الارض آبادی او الپسې پسمګه کې ورفع پرتګلی بعضکم باستاسنا فوق بعض پرتد بعضنا درجات بدرجو کې ليبلوکم دې لپاره چې امتحانو کې پتا سبحانه فيما تاکم پاسه کې چې تاسو دې درکلي دي دلته الله وای الله تاسو پرتګلی وای پاسه د بعضنا حدیث د مشکات کې راغلی دی آدم علیه السلام
آدم علیه السلام ته الله ټول بچی مخامخ کړه او مستور اغلق په صفات باندې چې دا غریب دی دا مالدار. نو آدم علیه السلام د الله ته پوښتنه کو چې لولا استویت بین عبادک، یا الله تا دا ټول بندگان یو شان ورین پیدا کول چې ټول یو شان مالدار وي. الله وتعالى لاعرف دې لپاره مې دا ټول مختلف پیدا کړی چې زه پیژندل شم چې کله مساوات چې به الله نه پیژندل کېږي ګان ليبلوکم دې لپاره امتحانو کې بتاسو فيما اتاکم پاغ نعمتونو کې چې تاسو ته درکړي دي. ان ربک یقینا رب سریع العقاب جل سزا والا دے زر عذاب ورکون کې دے نمانون کو تا و انه یقینا الله چې غفور خامخا بخنه کون کې دے رحیم رحم کون کې دے منون کو تا. صلی الله علیه